بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ یاسین الله پویږي په معنا د حرفونو باندې والقرآن الحکیم قسم دې په قرآن باندې چې ډکته د حکمتونو نام انک یقیننت اے پیغمبر لمن المرسلین خامخاد لګلې شو نه د پیغمبرانو نه علی صراط مستقیم پلار برابر باندې تنزیل العزیز الرحیم نازل کړه شوی دې په نازلې دلو د زور او د مهربان ذات د طرفنا تنزیل العزیز الرحیم نازل کړه شوی دې په نازلې دلو العزیز د زورور الرحیم او مهربان سلام نازلول د زورور ذات او د مهربان ذات دی لتنذر د پاجتو یری قومنا وقوم ما انذر آباهم چندی رول شی پلاران دوی هم غافلون وذی غافل دی دوی به خبر دی لقد حق القول یقینا ثابت شوی دا خبره علی اکثرین فزیات د دوی باندې هم لا یمنون چې دوی ایمان نه راوړي لقد حق القول ثابت شوی دا وینا حجت خبره علیم علی اکثرین فزیات د دوی نه فهم لا یمنون چې دوی ایمان نه راوړي ان جعلنا فی اناقهم کنا موږ ګرځول له دوی په سټونو کې اغلالن تو کنا کونډه فهي الى الاسقان فزدار سیدلی د زنه پوره فهم یقمقمهون دوی سرونا مقمهون دا جکړشی دي نخکړشی مونږ ته په سټونو کې کونډه چوللی نو فهم مقمهون دا پورته شوی دي دوی سرونه مقمهون پورته شوی دي وجعلنا من بین ایدیهم موږ جوړ کړلی د دوی مخې ته سدن دیوال ومن خلفهم او د دوی نرستو سدن دیوال فغشیناو نو موږ پټ کړلی دوی لرا فهم لا یبصرون دوی سنویني وسواون برابر خبردار علیم په دوی باندې انذرتم که تیری دوی ام لم تنذرم یا تدن یری لا یؤمنون دوی ایمان نراوړي انما تنذرو بیشک تیری من غسوک اتباع ذکر چې تابعداري کړل د ذکر یعنی د قران من اتباع ذکر چې تابعداري کړل از ذکر د قران یا چې تابعداري کوي د قران وخشی الرحمن او یریږي د رحمان ذاتنا بالغیب پشیشا بالغیب بيد لیدلنا بشره نذیر ورکدتا بمغفرتن وبخنی واجن کریم او د ثواب د بدلی د اجر ان بشک منغا نحنو منغا نحیی الموت جن کو مړلا ونكتب منغلیکو ما غسو قدموا واثارهم چې مخکې لګلی واثارهم او چې رست دوی پریږي دي او کل شیء احصیناه هر یو چیز منګه را ګر کړي دي منګه شمار لې دي فی امام مبین په لوی محفوظ کې تقدیر په کتاب کې منګه هر یو چیز چره محفوظ کړي دي او شمار لې دي کل شیء هر شی احصیناه حساب کړل منګه دا فی امام مبین په کتاب واضح کې وضرب لهم بیان کړي لرا مثلا یو مثال اصحاب القريه خاوندانو د یو کلی والو بیان کړي تا مثلا یو مثال اصحاب القريه دا خلقو دا کلی دیو کلی مثال دوی ته بیان کا اجا اهل مرسلون کله چرا لدوی ته پیغمبران اذ ارسلنا الیہم کله چې موږ ولې ګل دوی طرف ته اسنین دو کسان دو پیغمبران فکذبوهما نو دوی درو جن کړو دي دا دواړه فعززنا نو موږ امداد کو بثالثن پدرین سرا
فقالو دې پیغمبرانو وی انا الیکم مرسلون یقینا موږ تاسو ته را لېږلي شوي یو قالو دوی ما انتم نه تاسو الا بشر مثلنا مگر سړی انسانان یې مثلنا زمونږ رنگي وما انزل الرحمن من شيء ندر علی گلے میں ربان بادشاہ من شيء سیو سیزو ان انتم نه تاسو الا تکذبون مگر دروغ وای قالو دوی ربنا زمونږ رب یعلم پویږي ان یقینا منګ الیکم استاسو طرف تعالی مرسلون خامخار علی گلی شیو او ما علینا نشته زمون په ذمہ واره باندې الا البلاغ المبین مگر رسول لی اخکارا قالو دوی ان تطیرنا یقینا منګه سپیر شیو منګه سپیر شیو بكم پتا سو سره ان تطیرنا بكم من بد قسمت غنو تاسو لا یو مندا سیمدا تطیرنا بكم بد قسمت غنو تاسو یا تطیرنا بكم منګه سپیریشی یو پتا سره یا تطیرنا منګه سپیریشی یو بكم پتا سره تطیرنا سپیرشو بكم پتا سره لئلم تنتو کچیتا سمن نشوي لنرجمنکم خامخامم پکانو باندې ولو ولا يمسنکم خامخا وبرسی کی تاسو تمنا زمون طرفنا عذاب علیم عذاب درناک عذاب سخو قالو دې پیغمبران ورته وی طائرکم تاسو بد قسمتی تاسو بد پالی طائرکم تاسو سپیرواله ماکم تاسو سره ان ذکرتم دا چې نصیحت کولې کېږي تاسو ته بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو قوم یې مسرفون زیاتی خوارو وجاء من اقصى المدینه او راغه د خار د لری کنارینا رجل یو سړی یسعا چې منډه والے پمنډ سر راغی قال وی یا قوم زما قوم اتبعوا المرسلین تابعداریو کید لګل شو تابعداریو کیدو لګل شو د پیغمبرانو اتبعوا تابعداریو کای من دا غچا لا یسلکم چې نه غواړی تاسو نه اجن مزدوری سیوت بدلا وهم مهتدون او دوی په سملار دي او مالیا او مال څه شو دي لا عبد الذين تذو متازین کوم زو بندگی نو کوم الذی دا غذا فطرنی چې اول پیدا کړی ما و الیه ترجون خاص هغه طرف ته ترجون تاسو به واپس کړی شئ اتخذو ایذونسم ایذ جوړکم من دونی سیوا دا غنا الہتن نور خدایان یردن الرحمن او کچره اراده وکړه مهربان بادشاہ بذرن ما تر تکلیف را کولو لا تغنیان نی شفاعتهم نشی در کولی عنی زمانہ شفاعتهم سفارش ددوی میت جولی ددوی شیئن سا عذاب ولا ينقذون او مانشی بچ کولی انی یقیناً زبایزن پدا وقت لفی ضلال مبین خامخا پخکارا غلطی کی بیما انی یقیناً زب انی بیشک ما آمن تو ایمان راوڑ لے بربکم استاسو پا پالن کی بانے استاسو پا رب بانے فسمعون زمان دا خبر واورائی قیلت خل الجنہ اویلی شدتا چی داخل شا جنت تا قال دوی یا لیت قومی یعلمون حیرمان دے چی زمان قوم پوئی دے بما پا دیو جبانے غفر لی چی زیو بخلم ربی رب زما وجرنی زیو گزولما من المکرمین دی عزت منونا زی کو عزت مندو کیو گزولما ومانزلنا علا قومی اما راون لگو علا قومی پا قوم دا غبانی من بعدی رستو دا غنا من جندن سلخ کر من السماع دسماننا وما کننا منزلین او نیو منگار علی گنکی دا لخ کرو انکانت اللہ صحاتن نو دا یو آوازو یو ناسا پچغوا ان کانت نو الا صیتن واجتن مگر یو آوازو یو چغوا فیضا هم خامدون فسودوی ساڑو سودوی مڑ پراتو
مړه یخ پراته. یا حسرتن العباد ہے افسوس تے په بندگانو باندې ما یاتیهم چې ناراضی دویتا نر رسولین هیڅ یو پیغمبر الا کانوا به استاذون مگر دوی دا غوی پوره ټوکی کوي. علم يروي دوی نګوري کما هلکنا سمر من هلاک کړلی قبلهم پخوا د دوینا من القرون د پیړونا انهم الیهم لا يرجون بیشک غوی دوی طرف ته واپس ناراضی. چا کوم منګه هلاک کړلی مړ کړلی هغه د ژوندو طرف ته واپس ناراضی. انهم یقینن دا مړی الیهم د ژوندو طرف ته لا يرجون واپس کیږي نه واپس ناراضی. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَإِن كُلٌّ لَمَّا او نشته په دوی کې څوک داسې وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ او نشته په دوی کې داسې څوک چې خامخا زموږ طرف ته به محضرون حاضر کړی شي با. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَإِن كُلٌّ لَمَّا په دوی کې څوک داسې نشته جمیعون چې ټول با لدینا زمونږ طرف ته محضرون حاضر به نکړی شي. یعنی هر یو سړی دا به مونږ ته به حاضریږي. څوک هم په دوی کې داسې نشته چې هغه به زمونږ طرف ته به نه راځي بلکې هر یو کس به زمونږ طرف ته به راځي. وَإِن كُلٌّ لَمَّا او نشته هیڅ یو کس لما جمین مگر ټول با لدینا زمن مختا محضرون حاضر بکړی شي. وآیت لهم الارض المیتۃ وآیت نو نشانی دا لهم دیر پر الارض زمکا المیتۃ وچا مړز مکا وچ زمکا شړز مکا احییناها زمکا منګه تازه کړی دا باران سره په وبو سره وخرجنا منګه راو باسلی منها ددینا حبن دانه فمنه نزن ددینا یاکلون دوی جعلنا فيها من غرزول فيها بزما کے جنات باغونا من نخيل کجور وعناب انگورو وفجرنا من روان کړل من بيول فيها پدې کې من العيون د چینونا لياكلوا دي پاچ دی خوري من ثمره د میوه دینا وما عملته او ندي جوړ کړي دې میولرا ايديهم لا سند دي انسانانو افلا یشکرون دوی ول شکر نو باسی. سبحان الذی پاک دی الله تعالی غزاد ته خلق الازواج پیدا کړی دی جوړه کلها ټوله مما سنتم الارض چرازر غنی زمکا ومن انفسهم او دوی د نفسنا ومما لا یعلمون او د اغنه چې دوی په نپویږي. آیت اللهم الليل او لوی نه خدا د توحید او لوی دلیل له د توحید د دې لپاره لیل شپه نسلخ منه النهار منغرا کابو داغینا النهار الروز فاذا هم مسلمون ناسا په دوی تیر پتیرو کی وی دو تیرو والے فاذا مسلمون ناسا په دوی پتیار کی شي. والشمس النور تجری روان ده لمستقر لا پلار معلوم خپل مستقر لا په وخت مقرر شوی خپل باندې ذالک تقدیر العزیز العلیم ذالک تقدیر دغه اندازره العزیز العلیم د زور او د پوه ذات والقمر سپوږمۍ قدرناه منګه مقرر کړلی د دې لپاره منازل منزلنا حتا تر دې پورې عاد چې دا واپس ګرځي کله ورجن قدیم پشان د سانګې د کجوري د زړې کجوري د سانګې پشان تا حتا عاد تر دې پورې چې واپس ګرځي کله ورجن قدیم پشان د سانګې د ونی د کجوري زړې حتا تر دې پورې عاد چې واپس شي کله ورجن قدیم پشان د پخوانه سانګې لشمسو نشته طاقت دنور لشمسو ندنور ينبغي لها چې آسان شي دیتا ان تدرک القمر چې لاندې کې سپوږمۍ
ولا الليل او نشپا سابق النهار مخکې کیږي پر ورځ باندې نر ورځ په شپه باندې مخکې کیږي لشمس نور لره مناسب دي ينبغي لها مناسب ولندي ان تدرك القمر چراغیر کی سپوږمۍ لره ولا الليل او نشپا سابق النهار مخکې کیدون کې د پروازې باندې وكل دا هر یو فی فلک یسبحون په خپل ځای د ګرځېدلو کې لامبو وهي کل دا ټول فی فلک په خپل دایره کې یسبحون چکر وهي وایت اللهم او لوی دلیل لوی نشانیه د دوی لپاره ان حملنا چې موږ دوی سوار کړلی ذریتهم اولادونه د دوی نسلونه د دوی فلفل کې پکشته کې المشوم پډک کېشته وخلقنا لهم امنګ پیدا کړلی دوی لپاره مثلی پشان تر دې ما اغفیر کبون چې دوی په سوري لکه گاڑی توخان اسنا خرق کچر وغیرہ وَإِنَّ نَشَاءُ فَچَرَ مَنْغَوْ غَوَارُ نُغْرِكُمْ مَنْغَ دِي غَرْقُ دُبَّيْكُ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ نَبَيْدُ دِرَ پارسوک امداد کون کے وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ انا بدوی بچ کړی الا رحمتا منا مگر د وجد رحمت زمنا ومتان الہین او فیدی دی تر یو وخت پوری وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ هر کله چوویل شدویتا اتقوا یرګی ما د اغذاب نبین ایدیکم جستاس مخته ده وما خلفکم واجکم استاس نرست ده لعلکم ترحمون پجبتا سبحان رحم کلیشی وما تاتیهم او نرازی دویتا من آیتن سد نشانینا سنشانی من آیت ربیم نشانو در رب دوینا الا کانو مگر دویو عنها داغی پوری مورزین داغی نمخڑون کی الا كانوا عنها مورزين مگر دوی ودا غینا مخړون کی وایذا قیل لهم کله چوری شدویتا انفقوا خرچ کای مما داسنا رزقکم الله چې الله رزق درکړل تاسو ته قال الذين ويا كسان كفروا چې کافران دي للذين كسان ته امنوا چې ایمان راوړل انو تایمو آیا موږ خوراک خورو من پاغه چا باندې لو ان شاء الله چې د الله تعالی خو غشي اطعمو خوراک بول ورکی اطعمو نو خوراک به ورکړی ولا ایا موږ خوراک خورو من پاغه چمای لو ان شاء الله چې الله تعالی خو خوشوي اطعمو نو خوراک بول ورکړی اطعمو خوراک بول ورکړی ان انتم نه تاسو فی ظلال مبین مگر په کار غلطه کی ويقولون دوی وی متا هاذ الوعد کله بیدا وعده قیامت ان کنتم صادقین کئ تاسو رښتینی ما ينظرون تو انتظار نه کوي الله سيهتم واذتن مگر د یوي چغي تاخذهم چې وبني سدوی لرا وهم او ذيب بخلق يخصمون جګړه کوي ولا يستطيعون طاقت بن لري دوی توصيتن یو بل ته د وصیت کولو دیو بل ته سوال جواب ویلو ولا الى اهل مرجون ان د به خپل کور ته واپس للی شي نه به خپل کور ته واپس راګرځیدل شي ونفخ پوکې به وکړي شي په سوري پښ پیلای کې فیضاهم من الاجداث مناسب بدوی د خپل قبرونه الی رب خپل رب طرف ته ينسلون منډي بوي قالو دوی بوي یا ولنا هي افسوس ته زمونږ د پاره منباتنا مونږ چارا پور تکړو می مرقدنا زمونږ د قبرونه زمونږ د خوب د زینونه هاذا ما وعد الرحمن دا اغسری چې وعده کړل رحمان ذات او صدق المرسلون او رشتیا ویلیو پیغمبرانو ان کانت الا صيحه واحده ان کانت نو دا الا صيحه واحده مگر یو چغوا یو او یو څخه وازو فاذا هم ناصابدو جميع الذين منذرون ناصابدو ټول زمون مهتا منذرون حاضر وکړی شي ان کانت الا صيحه واحده نو دا مگر یو چغوا فیضاهم پس ناصاب دوی جميع الذين منذرون ټول به زمون په دربار کې حاضر کړي شي فالیوم فسنن رضی لا تظلم نفس
ظلم بنشي کېده په هیڅ یو نفس باندې شیئا معمولی ولا تجزون او بدل بنشي در کېده تاسو ته الا ما کنتم تعملون مگر هغه چې کوم تاسو عمل کوو ان اصحاب الجنه اليوم یقینا خاوندان د جنت اليوم نن رضی فی شغل فاکهون ومشغولتیا کی وی خوشاله وی فی شغل ومشغولتیا کی وی پخپلو مشغلو کی وی ومشغولتیا کی وی فاکهون خوشالی دن کی هم دوی وازواج مو جوړی دوی فی ظلال قصور کی وی علی الارائک بپالنگونو باندې په تختونو باندې متکئون تکیا وهن کی ناس بی تکیا وهن کی ناس بی لهم دیر پارا فیا پدے کی فاکیتن میوی دی ولهم او دیر پارا ماغسی یدعون چی دی غواری سلامن سلام دے قولا من رب الرحیم دا وینا ویل شوی دا در رب میں ربان دا طرفنا سلامن سلام با پی ویل شی قولا دا وینا دا من رب الرحیم در رب میں ربان دا طرفنا او بویل شی وامتازو جدا شئی اليوم ننرزی ایوها المجرمون اے مجرمانو دا جنتیانونا علم آہدی لیکم آیا مانو وعدا غستی لیکم تاسونا یا بنی آدم اید آدم بچو اللہ تعبد شیطان دا چه بندگی مکوی دا شیطان کرم منای دا شیطان تابداری مکوی دا شیطان انہو یکنن دا شیطان لکم تاسولا دو مبین خکار دشمن دے وانے بدونی بندگی کوئی زما خبر منائی آزا صراط مستقیم دا برابر لار دا ولقد اضل منکم او بیشکا خطا کلی منکم تاسونا گمراہ کلی تاسونا جبلن کثیرا دیر خلقو افلم تکونو تاثرون آئینو تاسونو پوئی گئے تاسو اقل نکار ناخلے حاضی جانم اللتی داغ جانم دے کنتم توعدون جتا سر وعدہ کی دیشوا اسلوح اليوما لار شئی دیتا نن رضی اسلوحا ورنونو زی ورداخل شئی اليوم نن رضی دی جانم تا بما کنتم تکرون زکا جتا سو کفر کو اليوم نن رضی نختمو منگ با مہر لگو منگ با بندیزو لگو علا افوائن دوی پخلو باندی و تکلمنا ایدیم منگ سر بخبری کئی دوی لاسونا تشهد ارجلهم او گواہی بکئی اخپید دوی بما کانو یکسبون پاسبان چدی کسب کئی پاسبان چدی کسب کو ولو نشاء لتمسنا علیہم ولو نشاء کتے زمانگا رضاوے زمانگا خوخشی لتمسنا منگا روان کو خاڑبو علا آیون دو دے پسترگو بانے اڑندی بکو دو دے سترگی نے روانی بکو دو دے سترگی خاڑو پیو علا آیون دو دے پسترگو بانے فستبقو الصراطا نو دی باطلل کوی لارتا دی با مخیکی گی لارتا وانا یبصرون نو چرت بدوی لیدل کوی دا کم زن بدوی لیدل کوی فستبقو الصراطا فزوی با مخیکی گی لارتا وانا یبصرون فزد کم زن دوی وینی ولو نشاو بچری منگا خوخشوی لمسخناهم من مروان کو علا مکانتیم من مروان کو شکلون دو دے علا مکانتیم پخپلو زینو کی پخپلو کورونو کی ولو نشاو او کچھے زمانگ رضاوے لمسخناهم من با دو دے صورتون بدل کو روان با کو شکلون دو دے علا مکانتیم دو دے پخپل زی کی فمستطاو وزدوی طاقت بنلری مزدین دتللو لا ارجون نبدوی واپس را گرزی ولا ارجون او نه واپس راتللو او نبا را واپس کیگی ومن او اغسو کو نو عمره چه منگو تا دیرو مرور کو نو نکسو نو منگای را ٹیٹ کو فی الخلقی پا پیدایش کی نو نکسو اغا منگا نسکور کو فی الخلقی پا بدن کی افلا یاقلون دوی ولی اقل نکار ناخلی وما علمنا و شیرا منگ ندے خدر دے پیغمبر تا شیر ویل وما ینبغیلا او ندی مناسب در پارا ان ہوا ندے دا قرآن الا ذکرن مگر دا نصیت تے و قرآن مبین او قرآن دے مبین صفا بیان والا یا قرآن لستلی مبین خکارا صفا قرآن دے لینذر من کان حیا
لینذر د پاچ ویری من اغسو کان حین چغوی پزړه ژوندې ويحق القول او ثابت شي خبره علی الکافرین په کافرانو باندې ويحق القول او ثابت شي القول حجت دلیل خبره علی الکافرین په کافرانو باندې اولم يروا ايذن ګوري ان خلقنا چکن منګه پیدا کړلی لهم دوی لپاره مما سنا عملت ایدینا چې عمل کړل زمونږ لاسونو چې جوړ کړل زمونږ لاسونو انعامن دا ساروی دا زناور دا حیوانات وهم لها مالکون نو دوی د دې مالکان دي دا ساروی ول موږ پیدا کړل دا زناور ول موږ پیدا کړل او دوی مالکان دي ملکیت دوی کوي دوی ته نه ګوري وذلل الله او موږ په خدمت کې لګولې لهم دوی لپاره وذلل الله موږ تابعدار کړلی لهم دوی لپاره فمنها نزن دوی نه رکوبم سورلی دوی دا ومنها نزن دوی نه یاکلون دوی خوري دوی دا غنه خوري کړه ولهم دوی لپاره فیا په دې کې منافع ډېرې فائدې دي او مشارب او د سکولو سيزونه دي منافع پای کې فائدې دي او مشارب او د سکولو سيزونه دي افلا یشربون افلا یشکرون اين دوی قدر نه کوي اين دوی شکر نو باسي واتخذوا دوی جوړ کړل من دون الله سوا د الله تعالی الہ النور خدایان لعلهم ينصرون دیر پاچ دوی سره مدد وکړي شي لا استطيعون طاقت نلري نصرهم د امداد کولو دوی وهم دوی لهم دوی لپاره جندن لخر دي محضرون دوی ته حاضر کړي شي یا لخر دي محضرون جهنم ته حاضر کړي شي فلا يحزنك نو خفدنی کتاب قولهم دوی خبره ان نعلم یقین موږ پویګو ما پاسبان یسرون چې دې پټ کوي او ما یولینو پاسبان چې دې ښکار کوي اولم ير انسانو عین ویني انسان ان خلقنا او چې کینه موږ پیدا کړلی دلرا اولم ير انسانو انسان نیویني انسان ګورینا ان خلقنا چې کینه موږ پیدا کړلې د انسان لپاره من نطفه د ساس کینه د نطفینا فاذا هو خصيم مبين نو ناسا په دې بیا جګړه کوون کې د ښکارا وضرب لنا مثلا او بیانوي په ما پسې وضرب لنا مثلا او بیان کړل د زمونږ د پر مثلا مثال مثل ونسي خلق او دې کړل خپل پیدائش قال دا انسان وای دا کافر انسان وای من يحيي العظام سوق بجوند کی داړو کی وهي رمیم حال دا چې داري جیدلی وهي رمیم چې دا واستدي داري جیدلی قل وتوا يحيي الذي جوندي بکی داړو کی الذي غزات انشاها اول مره چې اول ځل پیدا کړیو او هو بكل خلق علیم د الله تعالی پر سی باندې پوه ذات ته او هو د الله تعالی بكل خلق په هر قسمه جوړولو باندې علیم پوه دی الذي الله تعالی ذات ته جعل لكم چې ګرځولې دی پیدا کړل لكم تاسو پر من الشجر دونینا من الشجر اخذ د شنی ونینا نارن اور فیضان تم منه توقدون تاسو داغین اور بلوي اولیس الذي الله تعالی ذات نه خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه ولارد او زمکا بقادر قدرت والا علان په خبر باندې يخلقا چې پیدا کی مثلهم د دې پشانتا بلا ولنا او هو الخلاق العلیم الله تعالی پیدا کون کړي علیم په ذات ته الله تعالی خو پیدا کون کړي علیم په ذات ته انما امرو بیشک حکم داغو ازارا د شین کړي چې اراده وکړي یو سیزو ان یقول له کن فیکون دا چې وې غسست چې شنو شي فسبحان الذي فسپاک دی الله تعالی غزاد ته بيدی ملکوتو چې داغه پلاس کې بادشاہت ته کل شی د هر یو چیز او الیه خاص دی الله طرف ته ترجون تاسو به واپس کړئ شئ